دوستانو تاسو خبر یاست چې جنرال موبین له افغانستان څخه بهر په دوبۍ کې ده. موبین صاحب له ډېر سخت حالت سره مخ ده. د موبین صاحب په هکله باندې د موبین صاحب یوه دا ویډیو در سره شریکه کوم چې ډېر خلک موبین صاحب ته وایي چې له افغانستان څخه تښتېدلی یې، بیا په افغانستان کې ځای نه لري او نه افغانستان ته راځي. او بعضې خلک وایي موبین صاحب له افغانستان څخه د ټول عمر لپاره خدای فاماني اخیستې ده، افغانستان ته بیا نه ځي. او بعضې څه وایي بعضې څه. نو زه در سره د موبین صاحب دا یوه مرکه له تاسو سره شریکه کوم چې موږ افغانان یو څوک هم په یوه حالت کې نه پرېږدو، ولې یې نه پرېږدو. راځئ تر هر څه له مخکې موبین صاحب دا خبرې وګورو. موبین صاحب نور ملګري دوستان ښه دي؟ سفر ښه ده، پاچا صاحب چې کاروبار شروع کړی وای دا غواګانو والا ده، بنسټ کې وای دا غل ده، بېشک چې ټیکټار چلی وای دا حرامي په حرامیتوب خوري، چې بل ملک ته راسي وای وتښتېده، چې بېرته راسي وای دا وګوره موږ نه درتېره دا دومره بېغیرته سړی راغی بیا راغی. پوه شولې؟ نو اوس زه حیران پاتې یم چې اوس زه څه وکړم څه وکړم. بنده شیخ طریب کې څه ده که نه په یو کلي نه پرېږدي، هغه د خر کیسه ده چې خر مخکې روانې وي چې مخکې روانې جوړ تر پایه افغانان خو داسې خلک دي. بس مومن صاحب الله دې رحم کړي، فضا صاحب ته جوړې ته فهیم شینواری صاحب ته جوړې موبایل مې لاس کې دی یو راته کمنټ کړی دا موبایل دې له کومه کړی مال دا مې غلا کړه. اوس چې دبۍ ته راغلی یم وایي دا ویزا دې له کومه کړله. خدای منې ما ته داسې میسیجونه وشو خامه بیا نصیب الله ته ټلیفون وکړو، نصیب الله نه ستا همکار هغه وکړو مال موبین صاحب بس خالي مال یو جوړ خدای ویل جوړ دی مال بس زه پوهېږم چې دا تبلیغات سره رقم روان دي پوه شي. دا اوس خو سړی ځي پنځه شپږ ساعته خو په تیاره کې چې موبایل کار نه کوي، داسې راز سره اوس سیم اخلي انټرنېټ فعاله دا باندې شپه ورځ وځي چې وروره نېټ مې فعاله کړه چې ګورم وایي سړی خو وتښتېده لاړه نورې کیساري دغلته باچا صاحب ستړی مه شي. خیر جوړې تا بیا انټرویو شروع کړله؟ نه زه خالي داسې اټکلي ووایه مطلب فهیم هغه دپاره مرکه سره تر هغوی په زور نه یم شړلی زه نه ځم نور. بلکل خپل هېواد بس ما عمرې ته اراده کړې ور ما چې سره وګورو انشاءالله بیا خپل هېواد یې دی څوک حق نه مومن صاحب زما دوا بیا کار کړی چې عمرې ته لاړم سپیشل ویډیو مې تا لپاره وکړه. او قسم په خدای چې ولګېدې که نه د باچیانو دوا لګېږي په موبین صاحب. باچا صاحب ته چې عمرې ته لاړم نه چې دوا دې لګېږي زه پوهېږم دماغ کې دا سمه ده والا. یاره موبین صاحب خدای دې وطن جوړ کړي. دا اوس مې ستاسې لایب کتو هلته عبدالله ورور سره ناستې لونګین موبین صاحب چې دا وطن جوړول دومره سخت کار نه دی موبین صاحب، ډېر اسانه ده ډېر اسانه دی. قسم د خدای موبین صاحب زه ګوره زه چې دا خبرې کومه د ابادي مرګړي په ما څوک یو اګزام خو هغې زه پروا نه ساتم. خو خلک ما درته اوس قصه ونه کړه چې داسې چې وروره که فارم ساتي وایي دا وګوره د غوا کونې ته کېناسته بلکل پوه شې که قصابي کوې وایي سار ته یې کېناسته همداسې ده. موبین صاحب موږ داسې وطن لرو داسې وطن ته خو اوس وګرځېدي او که زما ضرورت یې درځمه چې په اماراتو کې ښه وګرځو مطلب دا دی چې وایي که راشي درځم ته مشکل نشته. الله دې راوله الله دې راوله وروره. خو په خدای یقین کوې موبین صاحب چې زه قطر ته لاړم قطر کې افغانانو ما ته ډېره مینه راکړه او زه ډېره مننه بیا د خوست د خلکو نه ډېره مننه کوم چې ما دې پروګرام جوړ کړو هلته ما یو تقریر وکړو. موبین صاحب موږ په افغانستان کې ما حساب کړ موږ 11 شیونه لرو او قطر چې دی سرې شګي او تیل او ګیس درې لري. 11 ډېرې وګوره موبین صاحب چې سره خم ودان دومره نه لري خپل هم نه بس کېږي ګاز ډېر لري. او موږ ته وګوره چې موږ راځو دلته دا پردي وطن دا دوبۍ زموږ افغانانو ودانه کړې وه موبین صاحب. ما درته اوس ونیل 4 کاله مخکې وایي دلته دا یو برج د نن ما ولید یو هوټل د وایي دغه 4 کاله مخکې جوړ شوی دا په ټول دوبۍ کې ټاپ جای دا و ټاپ جای 4 کاله مخکې او 50 کاله مخکې 45 کاله مخکې دوبۍ بنسټ چې چا ایښی د هغه وایي له ډېرو ظلمونو له وجې نه دلته راغی دلته دیراسو په دې ابوظبۍ کې پوه شوې د خټو کور یې وایي ځان ته جوړ کړه لرګیو تیرانې اچولي خو ویلې چې زه به دا سرې شګو نه جنت جوړوم نن راسو ورسره کنه جوړ کړی هر مملکت خلک په شتامو کې ډېر خبرې بلکل موبین صاحب دا شی نشته چې ته تورې سپینې کوم مذهب والا کوم ملک سره یې تعلق سړی خپل کار پسې کار لري. زمونږ خو داسې دي چې په جومات کې چې مونځ کې هم د ده په طبع چې نه کوې وروره د کوپر ټاپه روانې لګوي
یعنی دومره بدبخته مبین صاحب قسم په خدای چې سړی خفه شي. نو مقصد مې دا دی چې دا وطن په خدای چې افغانستان یعنې په 15 کالو کې موږ دغه وطن ته صحیح مشران یا صحیح د خدمت کسان ورکړه په خدای کې نو که 15 کالو کې به دوبۍ غوندې افغانستان جوړي. موږ خو هر شی لرو مبین صاحب، خو بدبختانه هغه مشرتابه موږ نه لرو چې کوم په نړۍ کې دې خلکو له خدای پاک ورکړی دی. نو اوس هم ټایم دی مبین صاحب چې دغه ملا صاحبان په تیاره کې راکېنې، دلته قطر ته راولي، دوبۍ ته راولي، سعودي ته راولي، په دې اسلامي هېوادونو کې وګرځي. دا اروپا پرېږده، اروپا خو بېله دنیا دلته چې ته راشي بیا ته وګوري. نو چې دغلته یې وګرځي چې و مسلمانه د خدای دلته ته وګوره دا اسلام ته څومره خدمت کېږي. یو بل شی، زه نن د مازدیګر مونځ لاړم جومات کې مې مونځ وکړه، نو اودس مې چې کوه دا لاس مې چې نلکې له نالده کې اوبه خپله راچالو شوه چې مخ به مې مینځه باندې بس وې، بیا به مې چې پښه ورنږدې کړه. دا خو پرېږده، دا خو ډېره پخوانۍ ټکنالوژي ده. بیا د جومات څنګ کې داسې لوی کارتنې ایښې وې، ما یو نه پوښتنه وکړه دا کارتنې چې وایي ده کې اوبه دي، ده کې د اوبو بوتلې دي، بس څوک تږي دغه جې نه اوبه راخلي. ومې کتل هلته فرج ایښی و، نو ما دلته خو فرج هم ده، وایي دا فرج کې م اوبه دي، که زړه د یخې اوبه چښې که دا لاندې چښې. ته زما په کلي کې دغه فرج ولګوه او دا اوبه کېږده. ګوره څومره مسلمان خلک یو، قسم مې دې په خدای چې دا کور ته وړي، ولا له فرج سره یې وړي، نو زه ښه مسلمان شوم که دوی. همداسې ده مبین صاحب، دا یې نن فدا صاحب دا د تاسو دا د کرکټ ګراوند هم په دې کې دی، غونډ ټیم هم پکې دی، دا زما زامن چې دی غوږونو ته اچولي او دا شی لا کړی او شاټونه، یعنې دا کوپر راایستلی د کرکټ ګراوند یې دا دیش ته راوړی، دې کې د کرکټ ته شاټونه د دغه نوښتونو جنرال صاحب، د دغه نوښتونو د دغه ځینو ویډیوګانې وکړه وروره، دغه ویډیوګانې وکړه. دا کوم خو بس دومره ده چې زه د موبایل کې خپل ریکارډینګ ډېر شي نه هغه کېږم، هلته خلک راته ولاړ وي، زه هم خدا نخواسته قبر کې رانسي. دا کوم دوستانو دا د مبین صاحب دا ویډیو تاسو وکته، یقیني دغه رقم ده. موږ عجیبه معاشره کې زندگی کوو، او پښتانه متل کې وایي که ټیټ ځای وایي چرګې غلا کوي، که لوړ ځای وایي کور ورته ګوري. موږ دغسې یو. تاسو وګورئ مبین صاحب د علاج لپاره، د ناجوړي د ختمېدلو لپاره، د زړه د علاج لپاره بهر هېواد ته تللی. معلومه خبره تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې داسې غټو بیماریانو لپاره علاج نشته، افغانستان کې ښه ډاکټران نشته، ځکه چې 40 کاله مسلسل له جګړو سره مخ وو. بیا د طالبانو په حکومت کې چې څه ډاکټران وو هغه هم ټول وتښتېدو، یا هغسې امریکا دوی ته ښې وعدې ورکړې چې موږ به داسې وکړو، هغه په لالچ کې رالو، د هغه په خاطر وتښتېدو. یا داسې اوسي مثلا دلته به امنیت بیا خرابېږي، ګډوډي به راځي، لکه چې پخوا په شان ته د هغه سوچ او فکر و، دا سوچ او فکر یې نه و چې مثلا دلته به بیا یو امن وي، هېڅوک به د چا په کار نه لري، داسې ولاړو ډېر خلک. نو په افغانستان کې ډاکټران ډېر کم دي، نو داسې د علاج لپاره نشته، نو مجبوره د مبین صاحب به ځي و بهر هېواد ته چې مثلا د خپله انتخاب کړی چې دی و هند ته ځي، په هندوستان کې د خپل د زړه علاج کوي. نو مبین صاحب خپله وایي زه په تیاره کې ګورم ته خو نه انټرنیټ شی کار نه کوي، مثلا یا هغه سیم چې زه څه ورباندې جوړوم هغه هېڅ نشته. په ما پسې دومره تبلیغات سوي، چا ول دا وتښتېدی، چا ول دا له طالبانو څخه په تکلیف و، چا ول دلته حق ویل نه سوی کول، نو بهر هېواد ته ولاړی، هلته به خپل حق ویل شروع کړي، هلته به میډیا ته کش ورکړي چې څه وویل هغه به وایي، پر ده پابندي سره نه دلته څوک ویلی شي. خو دا خبرې ټولې مبین صاحب په اثبات باندې داسې ورسولې چې حقیقت و هغه په حقیقت ورسول، چې دروغ هغه په دروغ باندې ورسول. بله خبره مثلا چې د ډیرو خلکو دا سوچ او فکر وي، او دا یو مثلا په سوچ او فکر کې دا یو خبره راګرځي چې آیا مبین صاحب بیرته افغانستان ته راځي او که نه راځي. مبین صاحب له خولې تاسو واورېدل چې د چا پلار مې هم له افغانستان څخه نشي شړلی، بېشکه خپل هېواد یې ده، هېڅوک دا حق لري چې بسوا یې او وایي نه ځمه، تر هغو پورې نه ځمه چې څو مجبوره سوی نه یم، تر هغو پورې نه ځمه چې څو یې په زور له دې هېواده شړلی نه یم، بیا نه ځم، تر هغو پورې نه ځم. او دوهمه خبره یقیني بهر هېوادونه، بهر ملکونه ډېر خوندور جوړ دي، ډېر ښایسته جوړ دي. ګورئ داسې یو وخت و، تاسو به دا یاد وي، داسې یو وخت و چې اوس هم شته په بعضې ځایونو کې چې د نارینه وو مثلا د ځوانانو د نارینه وو پر مکتب ویلو باندې هم پابندي وه، یعنې چا نه خوښوئ
داسې ډېر خلک خلک چې مکتب وایي کافر کېږي، عقیده دې در خرابوي، ها کوي دې خلکو نه ورباندې ویل. خو کله چې زمانه تېره سوه بدلېده، خلک وګرځېدل، سوچ او فکر وکړه چې یاره مکتب خو موږ ته ډېر ضروري ده. دا اوس نشي په اوس وخت کې ورته ضروري ده، په هغه وخت کې هم داسې ضروري و، خو اما خلک ګرځېدلي نه وو. سوچ او فکر یې داسې و مثلا چې په یوازې په قبایلي علاقه کې پراته وو، نورو هیوادونو ته یا مثلا و هغه سیسټمونو ته و ټکنالوژي سره نه و بلد، نو ځکه دغه کار چې په هغه ټکنالوژي یا داسې سیسټمونه چې هغه په عصري تعلیم باندې برابرېدل، د دې خلکو د سوچ او فکر نه و، هغه یې نه ولیدل، نو ځکه چې دغه تعلیمو ته هم حرام ویل، او نه مثلا داسې و چې د زمون باندې په خپل اولاد باندې مثلا هغه عصري تعلیم نه کوي. او داسې خلک خلاولو چې په کومه علاقه مثلا چې قبایلي علاقه و چې هغو ته به عصري تعلیم یعنی مکتب بد ایسېدی، ناروا به ورته معلومېدی، چې په دغه کې به یو ځوان راپورته سو ویی به مکتب به ویی، تعلیم به کوي عصري تعلیم، نو د خلکو مثلا داسې په داسې نظر ورته کتل چې یعنې دا ډېر ناروا کار کوي، دا ګناه کوي. خو د وخت په تېرېدو سره هغه قبایلي علاقې خلک دې ته تیار سو چې تعلیم وکړي، ځکه چې وګرځېدلو چې معلومه شوله چې د ټکنالوژي دا کومه دنیا چې اوس روانه ده دا ټوله د اصلي علومو له وجې څخه ده. نو دغه د مثلا د زنانو یا د ډاکټري ده یا دغسې نورې پابندیانې لګول، دا به هم چې په وخت د تېرېدو سره چې خلک وګرځېږي، سړی ډېر بلد سي او شان وویني یا د سیسټم وویني یا د ټکنالوژي سره بلد سي، نو بیا به ډېر وخت تېر سوی، نو ډېر وخت به دا تېر سوی چې مثلا هیوادونه به ډېر پر مخ باندې تللي، بیا به موږ او تاسو دا کوشش کوو چې کاش په هغه وخت کې موږ دا تعلیم یا د زنانو د کړی یا د ډاکټري کړی په هغه وخت کې موږ اجازت ورکړی وی، نو به دغه مشکل سره موږ نه مخ کېدلو. لکه د نارینه‌و تعلیم چې پخوا وخت کې بند و، په تېره زمانه مثلا داسې څو کاله مخکې بد رد هم ورته ویل کېدل، اما اوس وخت سره راورسېدی چې د خلکو پر مختګ ټکنالوژي مو ولیدله او د خلکو هیوادونه مو ولیدل چې هغه څومره ترقي ورکړې ده د ساینس په وجه یا د ټکنالوژي یا د مکتب ویلو په وجه باندې د هیواد د ترقي باندې مخ باندې بولی ده، هغه په دغه طریقه باندې کاش په هغه وخت کې موږ په خپلو ځوانانو باندې دا تعلیم کړی وای، نن به زموږ هیواد هم دومره ترقي کړی وای. تاسو وګورئ د ما خپله هم لیدلی لکه مبین صاحب چې وایي چې داسې نلکۍ به وي چې لاس به دې ورته ونیوی اوبه به خپله راتوی سوې. سعودي عرب کې هم شته، په ډېرو داسې هیوادونو کې جوړ هیوادونو کې شته چې تا به لاس جنادو کوي اوبه به خپله ودرېدلې، داسې شته. او داسې نور داسې شته، خو یو عادي مثلا یو کوچنی سیسټم د تر هغه ورهاخوا نور هم شته. دغه کیمره چې زه ورته ناست یم، ورته دا میک ورته ګوري چې زما زه ورپکې غږېږم، دا موبایل چې ماته مخامخ پروت ده، دا سټین چې د موبایل کې لګېدلی دی، دا ټول ګوري د عصري علومو په وجه باندې ده. نو موږ او تاسو به خپله کوشش کوو د خپلو ځوانانو، د خپلو ولس، د خپلو مسلمانانو ورونو ذهنونه باید داسې جوړ کړو چې له کفارو سره مو په هر لار کې موږ میدان ګټلی دی. په جګړه نشي راسره کولی څه ګټلی مې ده، په غیرت کې مو ورڅخه ګټلی ده، په هر څه کې. نو راسئ په ساینس کې یې ورڅخه وګټو، په ټکنالوژي کې یې ورڅخه وګټو، په تعلیم کې یې ورڅخه وګټو، په پوهنتون، مکتب، په ډاکټري، په دې هر لحاظ کې موږ باید داسې خپل ځانونه جوړ کړو چې سبا د امریکا خپله کفار غربي ناټو خپله موږ ته ګوته په غاښ کړل سي چې دغه شان موږ ایجاد کړي وو، نن د موږ له شانو ایجادو څخه دوی ګټه اخلي، د موږ په خلاف استعمالوي. نن راځئ داسې کارونه وکړو چې هغه د هیواد پرمختګ، چې هغه د هیواد د آبادي لپاره یې الله د فهر مسلمان خصوصا په پښتون افغان کې دا جذبه پیدا کړي چې د خپل هیواد د ترقي لپاره شپه او ورځ کوشش وکړي او محنت وکړي چې خپل هیواد کامیاب کړي.